یو کلي کې یو ملا اوسېده چې د کلي ټولې نجونې به ورته د درس لپاره راتلې. په دې ملا باندې د کلي خلکو ډیر باور لرلو او خپل کور سړی یې ګڼلو. یو ورځ یو پیغله چې د دې ملا شاګرده وه، دې ملا ته یې خپله قصه وکړه او ورته یې وویل چې یو ورځ چې زه د مدرسې نه د کور په لور راتلم نو یو هلک مې مخه ونیوله او سوال او زارۍ راته شروع کړې چې ډیر مې خوښیږي، غواړم له تا سره خپل ټول ژوند تیر کړم. خو ما جواب ورنه کړ او کور ته لاړم. په بله ورځ دا هلک بیا راته ولاړو او همغه خبرې یې تکرارولې. څو ورځې وروسته دې هلک زما په زړه کې ځای ونیو او زما هم ورسره مینه پیدا شوه. نو روزمره به دا هلک را سره تر کوره تلو او یارانې قصې به مو کولې. یوه ورځ دې هلک راته وویل نن ورځ غواړم تا د خپلې کورنۍ سره معرفي کړم. نو زه هم ورسره لاړم چې ګورم کور کې هیڅوک نه و او دې هلک یو بل ملګری و. دواړه را باندې په زوره جنسي تیری وکړ او خپل خواهش یې را باندې سوړ کړ. اوس زه هغه پیغله نه یم پاتې، نو ملا صاحب زه څه وکړم؟ ملا صاحب ورته وویل چې اوس خو هر څه خراب شوي دي او هغه هلک هم کلی پرېښی دی. زه به کوشش وکړم چې تا کوم معیوب سړي ته په نکاح ورکړم. نو همغه و چې ملا د دې نجلۍ نکاح د یو معیوب سړي سره وکړ. نو درنو خویندو، د چا په بې ځایه خبرو او د دروغو مینو باندې مه تېروځئ او الله تعالی ته صبر وکړئ تر څو ستاسو واده په ښه کورنیو کې وکړي.